یار تاسو ته دا پته شته چې اخر د نورث کوریا مشر کیم جونګ اون همیشه د هوایي جهاز په ځای باندې په دې ریل गाड़ी کې مزل ولې خوخی اخر وجه څه ده تاسو د خپل رائے راکول نه مخکې زه تاسو ته یو خبرو کوم چې دا یو عام ریل गाड़ी نه دی بهشکه دا د بار نه لګوند کې زوړ ښکاری خو اصل کې دا د دننه نه د 5 سٹار هوټل نه کم نه دی او په مضبوطوالي کې د یو مضبوطی کلی په شانتي مضبوط دا ریل गाड़ी مکمل طور باندې بولټ پروف او بوم پروف هم دی په دې وجه باندې د دې وزن دومره سیوا دی چې د 60 کیلومتر پر اور سپیډ نه زیات مزل نشي کولی او د حیرانتیا خبره ده چې کله هم کیم جونګ اون خپل سفر شروع کولو والی نو د حفاظت لپاره د سره په دې ټریک باندې دوه ریل गाड़ी نورم رواني یو ریل गाड़ी دنه مخکې رواني چې داغه کار دا وی چې مخکې لار صفا کولی په دویم ریل गाड़ी کې کیم جونګ اون خپل موجود وي او په دریم ریل गाड़ी کې وسلا او انتهایی ټرینډ کمانډو فورسز موجود وي چې په یو اشاره باندې د دشمن ټوکړي ټوکړي وولي شي په دې ریل गाड़ी کې هر وخت تازه او قیمتي خوراکونو سره یو ایڈوانس سیټلایټ کمیونیکیشن سیستم هم موجود دی همدا وجه ده چې کیم جونګ اون په هوایي جهاز کې سفر نه کوي او هر وخت په دې ریل गाड़ी کې ځکه سفر کوي چې هغه په دې ریل गाड़ी کې خپل ځان زیات محفوظ ګڼي تاسو د دې باره کې څه خیال لرئ کامنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور راکړئ